تمو ساتل ډېرې هیلې د غفران میاشتې د رمضان میاشتې بیا په خیر راغلې بیا په خیر راغلې تمو ساتل ډېرې هیلې د غفران میاشتې د رمضان بیا په خیر راغلې بیا په خیر راغلې ته مړې د زړونو د غفلت له شاره وباسه ته مو تورو شپو کې سپین سهار ته لاره وباسه ته مړې د زړونو د غفلت له شاره تلم تورو شپو کې سپین سهار تلار وباسه وای مرحبا مرحبا ټول مؤمنان میاشتې د رمضان میاشتې بیا په خیر راغلې. د المقدس خیریه بنسټ قدرمندو لیدونکو یو ځل بیا سلامونه نیکې هیلې احترامات درته وایم. قدرمندو دوستانو، مومندرې ولسوالۍ اړوند د 28مې ساحه ده. په دې ساحه کې هم د وچې ډوډۍ پروګرام د سلو ډوډۍ پروګرام 10 کورنیو ته ټاکلی و چې 100 ډوډۍ په غزګي کې وي او 100 ډوډۍ په دغه 28مه ساحه کې وي. دلته هم د یتیمانانو تعداد ډېر زیات و، خو بدبختانه چې مرسته دغومره نه وه، ساحې ډېرې وې او هره ساحه چې وګورئ هغه د یتیمانانو او د کونډو نه ډک دی، قدم په قدم کونډه یتیم دی. نو دغلته مو هم د 100 ډوډۍ پروګرام د اولې روژې نه شروع کړی چې تر اخره روژې پورې به دغو کورنۍ ته ورکول کېږي او په دغو ماشومانو کې چې څومره سوچ فکر موږ تاسې وکړو، زه ورنه څه پوښتنې هم کوم. ټول هغه اړمن یتیمانان دي چې بیخي که دغه ډوډۍ ورته ورنه رسېږي نو روژه به یا هم په وریژو باندې او یا به هم په اوبو باندې ماتوي. نو دوستانو، څومره مرستې چې کوم ملګرو کړي دي د مختلفو هیوادونو نه یې کړي دي یا په هیواد کې دننه یې کړي دي، د ټولو نه غرونه مننه کوو. الله دې ورته نیکې بدلې ورکړي. هغه ملګري چې څوک زموږ دغه ویډیوګانې ګوري، قدرمن دوستانو، د کومه ساحه کې چې هم موږ د یتیمانو نه پوښتنې کړي دي، تر اوسه یې د اختر جامې نشته. نو سوچ په دې باندې پکار دی چې د اختر په ورځ باندې چې د دغسې یتیمانانو جامې نه وي او نور ماشومان په کوڅو کې ګوري چې هغوی پاکې جامې نوې جامې راغوستې وي، نو د دوی په زړه به څه تېرېږي او هغه شتمن ورونه چې د دوی د حال نه خبر وي چې خیرات زکات هم ورسره وي، تر اوسه یې ډانۍ ورکړی، باید په دغسې لارو کې مصرف کړي، یا هم د وچې ډوډۍ په برخه کې زموږ سره مرسته وکړي، یا هم د جامو په برخه کې. د اختر ته راورځې شته دی او موږ دغه ماشومانو ته د اختر کالي هم را رسولی شو. حمزه پلار دې ژوندی دی که وفات شوی؟ مړ دی. او څومره نفره کور کې یې؟ مور او تاسو ماشومان ټول څو نفره یې؟ 4 نفره. روژې پکې یوازې مور نیسي؟ غټ وران دې نشته؟ نشته. څو ډوډۍ تا ته درکول کېږي روزانه؟ 2 ډوډۍ. ښه. او اختر ته جامې شته؟ نشته. چا درته ویلي نه دي چې جامې درته کومه؟ محمد د بچو تاسو څو غړي یاست کور کې؟ 2 نفره. او څو خویندې څو ورونه؟ 3 ورونه دي او 3 خویندې. 3 خویندې 3 ورونه. او روژه در کې څو کسان نیسي؟ یو مور روژه. صرف مور هم روژه ده. ښه. او دې ډوډۍ نه ګزاره کېږي؟ څه ورسره پخوئ؟ ترکاري نور څه شی؟ نانګولی پخوئ. نانګولی درته څوک راوړي چې ګټې وټې څوک نه وي؟ تره یې درته راوړي. تره په خپله څه کار کوي؟ بنجارتوب کوي. او اختر ته جامې شته؟ تره درته څه ویلي جامې به درته کومه که نه؟ عظیم الله پلار دې ژوندی دی؟ وفات شوی؟ په څه شي کې وفات شوی؟ خپل مرګ باندې. اوس څو نفره یې په کور کې؟ 9. غټ وران دې شته؟ ګټې وټې څوک نشته؟ روژهدار څو نفره دي کور کې؟ 2 نفره. او څو ډوډۍ درکوي؟ 9.
او دې باندې د روژه ماتي او د پیشنمي دواړو ګزاره کېږي او څه ورسره پخوئ ترکاري پټي مټي شته نه هم شته نو څه خوراک ورسره د کوم ځای نه پیدا کوئ نه وي یو او بل یې درکوي او د اختر جامې نشته بدلولی شي کنه رضا نوی کالی ورته راوړلی شي کنه سلګۍ په خوښیو بدلولی شي کنه اختر زما یتیم قرارولی شي کنه سلګۍ په خوښیو بدلولی شي کنه نږدې همسایه‌ګانې په آهونو خبر نه دي نږدې همسایه‌ګانې په آهونو خبر نه دي په آهونو خبر نه دي جامې هم درته راوړو ورڅ درته راوړو ښه لاس لرې کړه لاس لرې کړه مخ سترګو نه لاس لرې کړه جامې هم درته راوړو ورڅ درته راوړو ښه ژاړه مه په درد دا بې درده خبرولی شي کنه سلګۍ په خوښیو بدلولی شي کنه